د نوروز تاریخي شالید لیکوال امیر ګران په نړۍ کې ډېر ملتونه د کال لومړۍ ورځ لمانځي. مسلمان عربي هېوادونه د هجري قمري کال د محرم د میاشتې لومړۍ نېټه تجلیلوي. عیسویان د زېږدیز کال د جنوري د میاشتې اوله په ډېرو ځانګړو او پرتمینو مراسمو جشن نیسي. همدا ډول نوروز او د پسرلي لومړۍ ورځ مسلمانان او ځینې غیر مسلمانان لکه زردشتیان، هندوان، بت پالونکي، اور پالونکي او ځینې نور ملتونه او ولسونه یې په خوشحالیو او خاصو مراسمو لمانځي. هېره دې نه وي چې په پخواني روم یعنې د مسیحیت له دین څخه مخکې د اورمزد ورځ یا د حمل یا وري لومړۍ ورځ لمانځل کېده. همدارنګه څو پېړۍ وړاندې د انګلیسانو نوی کال د مارچ د میاشتې په 21مه نېټه پیل کېده چې د هجري لمریز کال د وري یا حمل د میاشتې له لومړۍ نېټې سره یې سمون کاوه. وروسته یې د نوي کال لومړۍ نېټه د کرسمس عیسی علیه السلام د میلاد اختر په نوم ونوماوه، خو د هغوی مالي کال تر اوسه پورې د مارچ د میاشتې له 21مې نېټې څخه پیلېږي. د نړۍ د تاریخ په بهیر کې د بشري ټولنې د نوښت، تفکر، کار او زیار په نتیجه کې د نړۍ په ځینو برخو کې بېلابېل مدنیتونه رامنځته شوي. د بېلګې په توګه یوناني تمدن، د چین بودایي تمدن، د مصر لرغونی تاریخي تمدن. په همدې توګه تاریخ څېړونکي او د سوسیالوژۍ شنونکي په دې نظر دي چې آریایان د هغوی ژوند، فرهنګ، کړه وړه او مدنیت د انساني تاریخ او ټولنو یوه ستره برخه جوړوي، چې په دې لړ کې پرېمانه تاریخي آثار، زاړه ښارونه، لوښي، نمونې، د زړو ژبو بېلګې او کلمې او د بېلابېلو لرغونو توکو موندل او شتون یې ښه بېلګه کېدای شي. آریایان د مصر، سوریې، ایران، ترکیې، د منځنۍ اسیا د هېوادونو، اوسني افغانستان او د هند د نیمې وچې د غرونو په لمنو، دښتو، باغونو او د سیندونو ترڅنګ اوسېدل د دوی ځینې ډلې اروپایي هېوادونو ته هم کډه شوي دي. آریایانو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې مذهبي او دیني سرودونه، دودونه او رواجونه پاللي او ساتلي، او تر دا مهاله اوسني نسل که څه هم ډېره برخه یې اوس مهال په پخوانیو مذهبي او دیني باورونو سمبال نه دي یاد شوي، دودونه یې ساتلي او پاللي یې. آریایان د تاریخ په اوږدو کې د اور پالونکو، لمر پالونکو، سپوږمۍ پالونکو، بت پالونکو او زردشت د لارښوونو او کړنو عقیدتمن، پالونکي او ساتندویان پاتې شوي دي. د آریایانو سترې قبیلې لکه بابلیان، سومریان، اخمنشیان، اشکانیان د ایران، پاریس، خلیج او بین النهرین په پراخو سیمو کې اوسېدل او د کرهڼې، کسبګرۍ، مالدارۍ او سوداګرۍ چارې یې په مخ وړې. په همدې توګه کوشانیان د ایران وګړو یو بل ټبر دی چې د آمو له سیند څخه تر سند، کابل او ټکسلا پورې اوسېدل. د یادولو وړ ده چې د آریایانو د مختلفو ټبرونو او قبیلو د دودونو او زړو رواجونو ځلانده بېلګې تر دا مهاله په افغانستان او پورتنیو یادو شویو سیمو او ملتونو کې شتون لري، چې یو د هغو مشهورو او لرغونو دودونو له جملې څخه د لېږدیز لمریز کال یا هجري شمسي کال د لومړۍ میاشتې وري یا حمل لومړۍ نېټه نوروز یادولی شو. اړینه ده چې د دغې ورځې په تاریخي اهمیت او ارزښت یو څه رڼا واچوو. نوروز د پسرلي په موسم کې پیلېږي او پسرلی د طبیعت هغه سوغات دی چې د نوروز په موسکا سره د نړۍ ولسونو ته د نوي ژوند، کار او پیکار زیری ورکوي. انسان هم د طبیعت یوه برخه او د خپل چاپېریال په لمنه کې زوکړل شوی او زده کړې یې کړې. هغه د زوکړې له لومړنیو ورځو د طبیعت او چاپېریال د مهارولو سره په نه شلېدونکې مبارزه کې ده او د دغه سوغات یعنې پسرلي هر کال استقبال کوي. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې نوروز د دغې سیمې یا د آریایانو د ټاټوبي د بنسټ ایښودونکي د لومړي پاچا کیومرث یادګار ده، چې وروسته یې شهرت وپالل د جمشید پاچا لخوا ترسره کېدل. ولې ځینې نور بیا وایي نوروز پخپله د جمشید پاچا چې زرونه کاله مخکې د بلخ شهریار و او هغه ورځ
چې په تخت کېناست دا ورځ یې نوروز وبلله. جمشید چې د جم یا د روښانتیا په معنا ده د هغه د واکمن کېدو په مهال د نوروز د لمانځلو لړۍ دوام وموند. د ټولو نوروز باوره ولسونو بېلابېلې کټګورۍ بېوزله او بډایه، ملنګ او باچا دغه ورځ د ځانګړې موخې لپاره چې هغه نوې هیلې، ښه ژوند، ودانۍ او پرمختګ، برکت، د کرهڼې، مالدارۍ، د ښېرازتوب، بڼوالۍ، ښکلا، نیکمرغۍ، نیک فال او روحي ارامتیا لپاره لمانځي. له دې کبله ده چې زموږ د اریایي پلرونو او نیکونو د لرغونوالي، روښنايي، اریایي فرهنګ ارزښت ولمانځل تر دا مهاله زموږ د نسلونو په زړونو او دماغونو کې ځای لري. ځینې شنونکي او محققین د نوروز په اړه په دې نظر دي چې نوروز زردشتي آیین دی، خو عربي او غیر عربي محققین بیا دا نظر ردوي او لیکي چې نوروز څو پیړۍ د زردشت له تولید څخه مخکې د جمشید په عصر کې پیل شوی، لکه څنګه چې ابوریحان بیروني په خپل کتاب آثار الباقیه په 9م فصل کې لیکي: اگر نوروز یادگار عصر جمشید است، پس در عصر جمشید در اریانا، خراسان، افغانستان آیین خداپرستانه های میترایی رواج داشت و جمشید هم معتقدی به آیین میترایی بود.